د الله رب العزت په موږ باندې بشمار نعمتونه دي او هر نعمت دا د زرحا او فائدو د خیرونو او د ګټو والاوي او د دې نعمت قدر انسان ډیر کرته نه پیژني چې کله وسره وي هغه وخت کې د دې قدر دې ته معلوم شي چې کله دې دا نعمت واغستل شي الله رزق زمون په وجود کې مونږ ته ډېر نعمتونه راکړي سترګې نعمت دې خو مونږ قدر نه پیژانو لاسونه نعمت دې قدر نه پیژانو خپې نعمت دې قدر نه پیژانو او کله چې دا د انسان نه واغستل شي د دې نعمت قدر ته معلوم شي چې دا څومره نعمتو مومنانو فاغه نعمتونو کې اولي نعمت چې حیات او جون په روان ده او هر انسان دغه ته محتاج ده او ضرورت ورته لري انسان خلاصيږي چې دنیا او دنیا ما پیها کې چې څه دي د ټول دغه نعمت په ضرورت لري هغه نعمت مومنانو نعمت الماء ده وبو نعمت دا یو قیمتي نعمت دی او دا ورکیږي د قیامت سره نږدې ورځو کې کومه وګورو مؤمنانو د قیامت زیاتره وړي علائم موجود شي دي یو علامه پکې دا ده حدیث عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ده مستدرک راوړی به اسناد صحیح عبد الله ابن مسعود ناستو په لاس کې یو لوخه د اوبو نیول یو کاسا او یو پیاله او ملګرو ته دا خبر وکړه چې یو شي کو وای نږدې او قریب ده چې دا اوبو تاسو به ورکی کوي په قراکم په خپل کلو کې تاسو په کلو کې به دا یو جام وبچی دي دا به مند نه کړی شي او دا وبچی کوم زین دي دا خپل مرکز او خپل ځای ته لاړ شي د قیامت سره نږدې لکه اوس په تاسو ګوري او درنګ کم تجربه چې کی او سیستانان او نور خلق وای دا وبکت روانې دي او په پور کېدو دي بدر نعمت د مؤمنانو حتی چې سړی په کلی کې ګرځي په کلی کې به یو جام وبنه مندي الله عزت به دا نعمت والی دا ورکیږي دا نعمت دی او د دې نعمت قدر کول پکار دی لکه اوس چې موږ نه دا نعمت ورکشوي دی په مساجدو کې دعاګانې کیږي او د الله رب العزت د رحمت باران موږ نه وینو درنګ استسقاګانې کیږي بارانونه نشته او دا حالت او دا جون تیر کلونو کې به څومره بارانونه په دې وختونو باندې ولیکن اوس د الله دا نعمت منګنینو الله ولی بن کړی دی دا غي وجه او اسباب د دې څه دي الله روزت په قران کې فرمایي مؤمنانو داسې آیات او نخي چې راځي وما نرسل بالآيات الا تخويفا الله معطي رہی سمشا برابر شه او زما د حکمونو تابع اوسه الله عزت داسې نخي خي او علائم خي د دې لپاره چې انسانان بیت الله رب العزت تراو ګرځي او د جرأت چې په ګناہوں پیدا کړي ده د دې جرأت نه راوځي او د الله سره تعلق او رابطه جوړ شي مؤمنانو او په څومره نعمت ده تاسو یو ګورئ حتی دریابونه مرته ضرورت لري په دریاب کې څومره اوبه دي هغه دې اوبو ته ضرورت لري حیوانات لري بوټي او هر څه د ضرورت لري باید د دې سبب ولټول شي چې دا اوبه ولې موږ نه بند شي دی الله رزق موږ باندې باران نه کوي او د دې د پیدا کولو به ته سبب بچوي چې څنګه به الله رزق د رحمت په موږ باندې ووري ومنانو اسباب د منع القطر چې دي د باران د بندېدلو اسباب منع القطر
هغه ډیر اسباب دي بعضې د هغې نه اشارتن لنډ اختصارا به ذکر کو دې دپاره چې د مؤمنانو توجه پیدا شي د هغې اسبابو نه اولنی سبب مؤمنانو چې بارانونه الله نه کوي هغه عدم رضا الله عز وجل چې کله د بندگانو نه الله ناراضه وي او الله رب العزت د بندگانو سره تعلق او رابطه ښه نه وي الله رب العزت به داسې خلکو باندې خپل رحمتونه نه ورایي چې کله الله ناراضه شي د انسانان د الله نه جدا شي او د الله رب العزت د رضایګۍ پسې نه ګرځي د داسې خلکو نه الله دا نعمت اخلي مؤمنانو موږ خپله معاشره کې وګورئ خپل پیرزونه په هغه چا باندې کوو چې د هغې نه خوشحاله وي او راضي او هغه چا نه چې ناراضه او خفه وي په هغې باندې خپل مهرباني او پیرزونه او هدیې هغې ته نه ورکوو او دا په یو اثر کې راځي امام احمد رحمه الله راوړی دی وی موسی علیہ السلام الله رب العزت ته ویلی چې یا الله انت فی السماء ونحن فی الارض تو خو په اسمان کې او موږ په ځمکه یې نو موږ ته به څنګه پته ولګي چې ته موږ نه راضي او کو نارضا یې وی الله رب العزت ورته وفرمیل چې زما د رضایګۍ څو علایم دي او نښې دي په ځمکه کې کله چې دغه علایم موجود وي زه د دې بندګانو نه راضي یم او کله چې نه د دې بندګانو ناراضه یم اولانۍ نښه علامه الله رب العزت موسی علیه السلام ته هغه دا وښودله چې کله په تاسو باندې خيار خلق امیران او مشران مقرر کم نو پوه شئ چې زه درنه راضي یم او شرار خلق چې کله په تاسو باندې مقرر کم نو پوه شئ چې زه درنه ناراضه یم ځکه په هغې باندې ټکوم وهم زغلوم هم په هغې باندې لپاره چې الله ته راوګرځئ کله چې په ټولنه کې داسې امیر وي چې دیندار وي عفیف وي عادل وي رحمدل وي په خپل ولس باندې د شفقت والا او د ظلم او د بربریت او د وحشت والا نه وي دا علامه د دې چې الله رب العزت د دې بندگانو ناراضي دی او کله چې یو مشر داسې چې خپل غم کې دی او د رعیت او د ولس او د یتیم او د کونډ او د ضعیف او د کمزوري فکر غم ورسره نشته او د خپل کرسي او منصب غم وسره دی د علامه د دې چې الله د دې خلکو نه ناراضه دی او چې ته الله راضي وي رحمدل امیر به په دې باندې مقرر کړی چې د دې حاجتونه به پوره کوله او د دې आवाज ته به لبیک ویل او د دې سره په جن کې شریک انسان وي او دویمه علامه ورته دا وغوښتله چې کله زه بارانونه نه کوم په اوانه په خپل وخت کې باران ته ضرورت دی بیماری نه دی او بونو شواله دی او د فصلونو ته ضرورت دی چې په دې وخت کې زه کله باران نه کوم او په غیر وخت کې کوم چې فصلونه خرابي یلته ضرورت نشته دا علامه ده چې زه تاسو نه ناراضه یم کله چې بارانونه په خپل وخت کې الله عزت کی چې بندگان ورته محتاج او ضرورت ورته لري دا علامه ده چې الله راضي دی او کله چې خپل وخت کې نه کی دا علامه ده چې الله ناراضه دی عظیم مومنانو ځان ولټو چې اوس موږ نه الله راضي دی او کنه دی راضي باران غواړو خو باران نشته تکلیف دی مشقت دی بیماران دی مشکلات دی سره د الله رب العزت ته د आवाज کولو نه الله په موږ باندې باران نه کوي دي نه معلومیږي چې د الله رب العزت موږ سم ناراضه کړی دی او د الله نه ډیر جدا شوی ځکه الله خو د مؤمن دعا اوري आवाज اوري ولې زما واست आवाज نه اوري وس ځکه الله رب العزت نه موږ جدا شوی او الله زموږ نه جدا شوی دی خو دې الله تعالی نه ګرځو کې دې شي دا سلسله او د شي او زما واست د لوی د هلاکت او د تبعی سبب وګرځي